قدرمن لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو لنډو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. د مسلمانانو علماو د نړیوالې ټولنې رئیس ډاکټر شیخ احمد الروسونی له تلو نیوز سره مرکه کې وایي چې اوسنۍ جګړه که د یوه کس د وژل کېدو لامل هم شي، له اسلام او شریعته بهر ده. د زیاتوي چې دا خبره یې ځینو طالبانو ته هم کړې ده. اوس افغانان خپل منځ کې د ټول افغانان نه یوازې حکومت او طالبان بلکې ټول افغاني لوري افغانستان کې شخصیتونه، علما او ډېرې بهیرونه شته ده چې باید سره هوکړې ته ورسیږي او دا یو حتمي امر دی. هغه څوک چې د تفاهم لاره نه خپلوي باید چې څنګ ته شي او اوس د تفاهم وخت را رسېدلی او دا تفاهم اجباري او شرعي دی. ښاغلي رسوني هیواد کې د اوسنۍ جګړې په تړاو زیاتوي جګړه شرعي دلیل نه لري، د یوه کس قتل هم جواز نه لري. د عامه ساتنې ملي تصدۍ 422 فارغ شوو ساتونکو ته بریلیکونه ورکړل شول. جنرال خوشحال سادات ساتونکو ته په خپله لارښوونه او تشویقي وینا کې دوی وهڅول چې خپلې دندې په دقت، صداقت او مسلکي ډول ترسره کړي او خپل هیواد ته په ټول توان خدمت وکړي. ولسمشر غني وایي طالبانو په وروستیو کې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. دا په دې معنا ده چې دوی پر تاوتریخوالي باوري دي او د جګړو له لارې موخو ته د رسېدو هڅه کوي. نوموړي وویل افغانان د سولې تږي دي، خو طالبانو ثابته کړې چې دوی یوازې د جګړو له لارې موخو ته د رسېدو هڅه کوي او پر خپل روایت په فتح باوري دي. هغه ویلي طالبان هیڅ وخت پر خپل رامنځته کړي روایت بریا ته نشي رسېدلی، بلکې د جګړو د پای ته رسولو یوازینۍ لار مذاکراتو ته ادامه ورکول دي او د تاوتریخوالي کمول دي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د طالبانو پر کاروان هوایي برید شوی دی. امنیه قومندان مل پاسوال تادین خان وایي دغه هوایي برید کې 450 طالبان وژل شوي او 82 نور ټپیان دي. برید تېره شپه د بهرنیو ځواکونو له لوري شوی دی. په داسې حال کې چې نن ننګرهار کې د پاکستان ویزو اخیستو لپاره 12 کسان مړه شول. په ننګرهار کې د پاکستان قونسل وایي له قونسلګرۍ بهر یې بېنظمي دوی پورې اړه نه لري او دوی د هغه کس مهم دی چې د دوی د ویزې ورکړې کړکۍ ته ځان ورسوي. هغه زیاته کړې د دوی پالیسي د بهر نظم جوړول نه بلکې خلکو ته د ویزې ورکړه ده او بهر نظم په افغان حکومت پورې تړاو لري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله 9,200 کسان د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. یاد کمیسیون ویلي چې د دغې جګړې له امله 5,600 کورنۍ د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته او 3,500 نورې بیا د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته کډوال شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې د غلو او مجرمینو عکسونه به په غټو پوسټرونو کې چاپ او د کابل په ناحیو کې ولګول شي. هغه ویلي چې د دغه کار موخه دا ده چې ترڅو خلک د دوی په پیدا کولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي او یا هغوی خپله له ډاره قانون ته تسلیم شي. کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي امنیتي ځواکونو تېرو 28 ورځو پر مهال 1,215 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یاد وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته وویل چې له دې ډلې 840 وسلوال طالبان وژل شوي او 315 نور ټپیان دي. د ناټو عمومي سرمنشي ینس ټولنبرګ ویلي چې دغه سازمان په افغانستان کې د خپل پراخ ماموریت ترسره کولو لپاره 12,000 سرتیري لري. د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ ویلي چې دغه سازمان په افغانستان کې د خپل پراخ ماموریت ترسره کولو لپاره 12,000 سرتیري لري. هغه زیاته کړې چې دوی د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په دغه هیواد کې د خپلو ځواکونو حضور تنظیم کړی دی او څو چې دوی ډاډه شوي نه وي پوځیان به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه استوګنیزه ودانۍ کې درنې چاودنې 18 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني چارواکو په خبره د چاودنې له امله 3 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ګرانو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا نورو خبرونو په پاراګراف سپارم. د الله پامان.